اسلام د علم طرف ته ډیر لوی ترغیب ورکړی دی او نبی صلی الله علیه وسلم علم د انبیاء میراث ګڼلی دی فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم نو د الله جل جلاله په دې ځمکه د ټولو نه بهترین بندگان د الله جل جلاله انبیاء او پیغمبران دي او د هغوی ترکه او میراث دا د ټولو نه اهمترین میراث دی د دې وجې نه الله جل جلاله په قرآن کریم کې هم د علم طرف ته ډیر ترغیب ورکړی دی او د علم ډیره لویه مرتبه بیان کړې ده د علم په وجه باندې یو انسان د شرافت او د عزت ډیرو لوړو مرتبو ته رسیږي او د علم په وجه باندې انسان د ډیرو لوی تباهیو او د ډیرو لوی هلاکتونو نه الله جل جلاله بچ کوي العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم د علم په وجه باندې هغه کورونه اوچتیږي چې د هغوی بنیاد نه او ستنې کمزوري ستنې نه لیکن د جهل په وجه باندې د ډیر عزت او د ډیر کرم والا کورونه هغه سپکیږي او راولویږي